د مهمو خبرونو سرټکي. د چین د پراختیایي همکاریو د ادارې له رئیس سره د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کتنه. د کورنیو چارو وزارت له لومړي مرستیال سره د یوناما مشر کتنه. هرات ولایت کې د هیواد په کچه د ماشومانو د تلاسیمیا ناروغۍ لومړنی روغتون جوړېدل. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري د هند عالي کمیشنرۍ یوه کارکوونکي ته خبرداری. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. زه ذبیح الله وصال یم. بشپړو خبرونو ته ښه راغلاست. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقي د چین د پراختیایي همکاریو ادارې له رئیس سره د افغانستان د بیان غونې په برخه کې د چین پر پراختیایي پروژو او پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې کړي دي. دغه کتنه کې متقي د کرنې، انرژۍ او اوږدمهاله پروژو په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ د نږدې همکاریو د رامنځته کولو هیله څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مسؤل ضیا احمد تکل وایي چې د دغې چینایي ادارې رئیس افغانستان سره د روغتیا، کرنې، بنسټیزو تاسیساتو، د آبادۍ، د نفتو او ګازو د امکان سنجۍ او وړتیا لوړولو په برخه کې د همکاریو ژمنه کړې ده. د یوناما مشر روزا اوتونبایوا د کورنیو چارو وزارت له لومړي مرستیال محمد نبی عمري سره کتلي دي. د کورنیو چارو وزارت د وایان په خبره دواړو خواوو د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړې او دغه برخه کې د دوه اړخیزې همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی دی. بلخوا د یوناما مشر روزا اوتونبایوا ویلي چې افغانستان ښایي د مرکزي اسیا ملګري ملتونه په نوم د سیمهییز امنیتي همکارۍ سیستم کې شامل شي. نوموړي دا خبره د تورموز ډیالوګ په ناسته کې کړې ده. اوتونبایوا ویلي تر څو چې د امنیت ستونزه حل نشي، هیڅ پانګونه او پروژه به پایله ورنه کړي. هغې ټینګار کړی چې افغانستان باید د سیمې د هیوادونو د ګډ امنیتي سیستم برخه شي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویلي تېره ورځ چهارشنبه د چین، افغانستان او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې امیرخان متقي او اسحاق ډار لیوالتیا ښودلې چې د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو کچه سفیرانو ته لوړه کړي. د دغه وزارت په اعلامیه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګې له قبله ویل شوي چې د دغه لیوالتیا هرکلی کوي او بیجینګ چمتو دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. پاکستان او افغانستان دواړه دا مهال په کابل او اسلام آباد کې د سفارتونو چارسنبالي لري. عامه روغتیا وزارت خبر ورکړی چې هرات ولایت کې د هیواد په کچه د ماشومانو د تلاسیمیا ناروغۍ لومړنی روغتون د عامه روغتیا وزیر مولوي نورجلال جلالي د یاد ولایت د والي او یو شمېر نورو چارواکو په شتون کې پرانیستل شو. د معلوماتو له مخې په دغه مراسمو کې د عامه روغتیا وزارت وزیر ویلي چې هڅه کوي دغه مرکز ژر تر ژره تجهیز او اړین تشکیل ورته منظور کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي افغانستان کې له هرو دریو ماشومانو یو یې له زده کړو محروم دی چې 80 سلنه یې نجونې دي. یونیسف زیاته کړې چې د نړیوال بانک په همکارۍ افغانستان کې 10,000 سیمهییزو ټولګیو له لارې 300,000 ماشومانو ته د زده کړو زمینې برابرې کړې چې له دریو برخو دویمه یې هغه نجونې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا وایي د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډېدو افغانستان کې د بشري مرستو پر پروګرامونو پراخې اغیزې کړي دي. اوچا په خپل راپور کې ویلي چې د دغو مرستو له ځنډېدو سره د توکو د زیرمه کولو بهیر او د بېلابېلو پیښو په ځانګړې توګه طبیعي پیښو لپاره چمتووالی له خنډ سره مخ شوی دی. د اوچا په خبره د مرستو دغه ځنډ افغانستان کې د روغتیا، ماین پاکۍ، نغدي مرستو او خوراکي توکو پر پروګرامونو منفي اغیز کړی دی. د لغمان په مرکز مهترلام کې د 6 میلیونه ډالرو په ارزښت د یوې لمریزې برېښنا پروژې د جوړولو چارې پیل شوې. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي مشر عبدالباري عمر وایي دا پروژه د یوه خصوصي شرکت په مالي لګښت د 6 میلیونه ډالرو په لګښت جوړیږي
چې د 6 میاشتو په موده کې به یې چارې بشپړې شي. نوموړی زیاتوي د دغه پروژې په بشپړېدو سره به 1000 کورنۍ او واړه کاروباریان له برېښنا څخه برخمن شي. د چیک ولسمشر پیټر پاول تېره ورځ چهارشنبه د دغه هیواد د ځانګړو ځواکونو هغه 4 غړو ته بښنه کړې چې د یوه پخواني افغان سرتیري د وژنې په تړاو تر څارنې لاندې وو. یوې سنګاپورۍ ورځپاڼې په دې اړه راپور کې لیکلي چې د چیک ولسمشرۍ ماڼۍ اعلان کړی چې دغه پریکړه د بښنې تر بشپړې څېړنې او د جنګي حالت د ځانګړو شرایطو په پام کې نیولو وروسته شوې ده. ټاکل شوې وه چې د چیک د ځانګړو عملیاتو دغه 4 غړي افغانستان کې د ماموریت پر مهال د بډې اخیستو، د فرمان نه منلو، د ساتندویۍ په دنده کې د غفلت او د مرستې نه کولو په تور محاکمه شي. د مالیې وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په تېره یوه میاشت کې د هیواد له ګمرکونو څخه نږدې 200 ټانکره بې کیفیته نفتي توکي مسترد شوي دي. د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې یاد وزارت چارواکو ټینګار کړی چې د ټاکل شویو معتبرو معیارونو له مخې هیواد ته د لوړ کیفیت لرونکو نفتي موادو د واردولو زمینه برابروي او د بې کیفیته نفتي موادو د واردولو کلک مخنیوی کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد کې د هند د عالی کمیشنرۍ یوه کارکوونکي ته خبرداری ورکړې چې په 24 ساعتونو کې له دغه هیواده ووځي. د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې پاکستان کې د هند سفارت چارسمبالي ته د دغه پریکړې په تړاو ویل شوي چې یاد کس له خپل ډیپلوماټیک حالته ناسمه ګټه اخیسته. پاکستان دغه راز هندي ډیپلوماټانو ته خبرداری ورکړی چې د خپل ډیپلوماټیک حالت ناسمه ګټه وانخلي. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل له لوري غزه کې پر عرب او اروپایي ډیپلوماټانو برید غندلی دی. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د بهرنیو چارو وزارت په لویدیځه غاړه کې د جنین پنډغالي د لیدنې پر مهال د عربي او نورو بهرنیو ډیپلوماټانو په پلاوي د اسرائیلي اشغالګرو برید په کلکو ټکو غندي. کاناډا، بریټانیا، فرانسې او مکسیکو هم د اسرائیلي ځواکونو دغه عمل غندلی دی. رویټرز راپور ورکړی چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت بهر کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې مسؤلیت چې تر دې وړاندې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې په غاړه و د دغه وزارت د وګړو او کډوالو برخې ته سپارلی دی. راپور کې راغلی چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په ټولو هیوادونو کې خپلو سفارتونو ته خبر ورکړی چې د طبیعي پیښو په برخه کې د دغه وزارت د وګړو او کډوالو له برخې سره همکار اوسي. او وروستی خبر هم دا چې رویټرز راپور ورکړی چې واشنګټن کې د اسرائیل د سفارت 2 کارکوونکي په ډزو وژل شوي دي. د امریکا د کورنیو چارو وزیر کریسټي نوم وایي پر دغه 2 کسانو په ځایي وخت چهارشنبه ماښام د یهودي کیپټال موزیم تر څیرمه ډزې شوي دي. ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي ویلي اسرائیل باور لري چې امریکایي چارواکي به د دغه پیښې د عاملینو پر وړاندې کوټلي ګامونه پورته کړي. پولیسو تر دې مهاله د پیښې د احتمالي انګیزې په اړه څه نه دي ویلي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. وروستي خبرونه مو همدومره وو.